داسې کېدلی نه سي چې ته د الله نه د یو مشکل حل وغواړې او الله هغه مشکل نه کړي درته حل، یا داسې کېدلی نه سي چې ته د الله نه دعا وغواړې الله تعالی د هغه دعا قبوله نه کړي. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې په آخري حصه کې الله تعالی د دنیا هغه آخري اسمان چې دی د دنیا اسمان دې ته راشوسي د خپل شان مطابق او درې اعلان وکړي چې آیا زما په بندګانو کې یو داسې څوک شته چې هغه زما نه د ګناهونو بخشش وغواړي او زه د هغه بخشش وروکم او د هغه ټولې ګناهې مې ورمعاف کړم. آیا داسې څوک شته؟ بیا بل اعلان وکړي زما په بندګانو کې یو داسې څوک شته چې یو مشکل ورته پیښ وي، یو حاجت ورته پیښ وي، په یو غم کې مبتلا وي او دوی د هغه د خلاصون لپاره ما څخه درخواست وکړي او زه د هغه درخواست قبول کړم، دی د هر مشکل نه وباسم، د هر غم نه خلاص کړم. او بل اعلان دا کوي آیا داسې څوک شته چې هغه دی زما څخه د قبر د عذاب څخه پناه وغواړي، د جهنم د اور څخه پناه وغواړي او زه د جهنم د اور څخه بری کم، د قبر د عذاب نه محفوظ وساتم. دا درې اعلانات الله تعالی هر شپه د خپل بنده دپاره کوي، لیکن بندگانان هغه بجای و الله ته خواست کوونکي د نورو خلق د پیرانو ته مولایانو ته هغه ګرځي وظایف راټولوي. ته خو یو شپه ته خو یو څو شپې په لپسې باندې دا یو تجربه وکړه چې بیا ستا مشکل حل کیږي او که نه حل کیږي. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ.